پیغمبر علیه السلام چې ورورسېدي پر وادي عقیق باندې ټول خلک سره راجمع دي، داسې جمعواري د رشکش جوړ دي، اوښان ولاړ دي، اسان ولاړ دي، صحابه راشوه سوي دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، وایي دلته څه خبره جوړه ده؟ څه حال دی چې داسې رشکش دی؟ صحابه ورته وایي خیر دی. صحابه کرام ورته وایي نادره پیښه سول. وایي څه پیښه ده؟ وایي د عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه منافق ور یادوي، د هغه زوی حضرت عبدالله چې صحابي دی، هغه خپل پلار دلته درولی دي، د اوښه یې رشوه کړي دي، او ورته وایي چې تا دا خبره کړې وه چې ځکه مدینې منورې ته ولاړلم ذلیله خلک باسم، ځان دې عزتمن بللی دي، د الله د رسول صحابه دې ذلیله بللی دي، قسم دی که مدینې منورې ته ننوځې چې دا ټولو خلکو په مخ کې اعلان ونه کړې چې زه در ټول مدینې منورې در خلکو ذلیله یم، صحابه عزتمن دي، پلا به دا اعلان کوي نه دي پرېږدم. زوی و پلار ته ولاړ دی، پلار یې د اوښ راشوه سوی دي، نارې وهي ای خلکو ای عربو وګورئ نن ما ته خپل زوی په بلا اخته سوی دي، نن زوی راته ولاړ دی نه مې پرېږدي، زه خو د مدینې منورې سردار یم، زوی مې نن نه پرېږدي، وایي غږ وکړه چې زه ذلیله یم سردار نه یم. د الله د رسول سره د صحابه کرامو عشق دی، د صحابه کرامو مینه ده، حقیقي محبت یې په زړه کې سته. صحابي دی، د الله د رسول صحابي دی، پلار د ګرد د مدینې منورې سردار یې راشوه کړ دی، وایي نسې تللی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ورته وکتله، مفتی شفیع صاحب مبارک دا روایت ذکر کوي، وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وخندل، دا د عشق و مینې خوند ورکړي. رښتیا ګو چې د الله د رسول سره محبت لرې، رښتیا ګو چې د الله د رسول په تنګان یاست د عشق. مبارک علیه السلام ورته ولاړ دی، عبدالله ابن ابی ابن سلول د ټول مدینې منورې د منافقانو رئیس علی الاعلان لو ناره وکړله، ول ای خلکو واورئ په ګرد مدینه منوره کې په لویانو په کوچنیانو په نورو په ښځو انسانانو حیوانانو کې قسم دی که در ما ذلیله انسان سته، زه ذلیل یم، قسم دی په ټول مدینه منوره کې مسلمانان عزتمند دي. دا غږ یې وکړي زوی ایله کړي، وایي ځه اوس ولاړ شه مدینې منورې ته ننوځ، چې اعلان وکړي چې پلار زه ذلیله انسان یم. دا د صحابه و عشق، دا د صحابه کرام هغو پلار در د الله د رسول قربان کړي، هغو بچان در الله د رسول قربان کړي وه، هغو مینه و محبت پر اسلام باندې و، اتفاق پر اسلام باندې و. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه امام قرطبی واقعا نقل کوي، رسول علیه السلام ترالی وی د الله رسول قسم دی ستا سره محبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي نه بدی محبت، وی محبت مستا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته کې چې رښتیا ګو محبت دی، ستا پلار ما ته ښکنځل کړي دي، ولاړ څه پلار دې مړ کوي، پلار بیا راس. هغه ورته یا رسول الله دا تجربه خو اوس دستي را باندې واخله، قسم دی ته دلته کښېنه چې ولاړ سوی نه یې، زه به د پلار سر درته راوړم، توره یې حمله کړل، ولاړې به پلار پسې. نبي علیه السلام یو صحابي ته یې پسې وروځغله راویې ګرځوه، صحابي مبارک پسې ولاړې راویې ګرځوي. د الله رسول ورته وایي زه په خلکو پلرونه نه وژنم، ستا حال مې کتی چې ستا څومرې قدر عشق مینه ده، زه پلرونه په خلکو باندې نه وژنم، راسه ارام کښېنه، ما و ستا پلار سره پرېږده. امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه ورځ وفات سو، حضرت عبدالله الله تعالی سپورته کوي، وایي یا الله ما خو چې دا سترګې غوښتلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره مې غوښتې دي، الله چې د مځکې پر مخ هغه نازولی پیغمبر نه یي، زه دا سترګې نه غواړم، سترګې راسه واخله. په هغه ورځ باندې ړوند سو، در مرګه پورې بیا په سترګو نه دي لیدلي. دغه د هغو عشق، دغه د هغو مینه وه، دغه د هغو خلکو محبت و اخلاص و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره زندگی وه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره اخلاق وه، دا د الله د رسول عادات وه. اوس موږ هم راولاړ سو، موږ هم وایي زموږ د الله د رسول سره مینه ده، موږ به هم دعوې کوو، موږ به هم بیا پر منبر باندې وایو چې موږ د الله د رسول وارثان یو. د جمعې په ورځ چې پر منبر باندې کښېني اخندزاده صاحب، نو چې خوله پورته کړي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلي وارث عالم دی، زه د الله د رسول وارث یم. د الله د رسول د وراثت دعوه موږ کوو، بل مسلمان که هر څومره قدر ښه سړی و، نو موږ ځان در هغه بالا بولو، زه خو د رسول الله وارث یم، زه خو د رسول الله سم پر مسله ناست یم، زه خو د الله د رسول میراث مې اخیستی دی. نو ته نو د الله د رسول په چیش وارث یې چې ستا په زړه کې د الله د رسول سره دومره محبت و مینه نسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مناسبت مجلس دی،